عائشة رضی اللہ عنہ قالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا ہجرت بعد الفتح پس د فتح د مکی مکرمینا ہجرت نشته ده خو ولكن جهاد و نیت لیکن جهاد و نیت چکم ده دا باقی ده اینی چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو د هجرت سلسله په هغه ځای کې څه شوه یعنی داسې نه چې هجرت بیا نسته هجرت بیا هم دی بیا هم دی بیا هم دی الی یوم القیامه هر ځای کې چې مسلمانان د کافرانو د لاسه مشکل ورته جوړیږي یا شرائع احکام چې کوم دي دوی الته د هغې انفاظ نشي کولی اشاعت یې نشي کولی نو دوی کولی شي چې هغه کلی ولایت ښار چې کوم دی هغه څه کړي پرېږدي او څه وکړي خو دا هغه وخت کې چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو نبی علیه السلام فرمایي چې اوس ولکن جهاد و نیت لیکن جهاد و نیت دا خو څه دی ځکه حدیث کې راځي که نه الجهاد ماض الى یوم القیامه جهاد به تر ورځې د قیامته پورې سوي واذا استنفرتم فانفروا کله چې د تاسې نه اجازت وغوښتلی شي چې ووځئ جهاد دپاره فانفروا نو پس ټول چې کوم دی څه شی بیا ووځئ ځکه الله قرآن کې فرمایي که نه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله اوزه د الله لاره کې درانو سپک په مال په جان سره د الله په لاره کې څه وکړي جهاد وکړي نو په خبره ورسېږو نو کله چې طلب وشي که نه چې وځي جهاد ته نو بیا به وځي واذا استنفرتم کله چې طلب د وتلو وشي د تاسې نه چې جهاد ته وځئ فانفروا نو بیا څه وشئ وځئ جهاد دپاره ښه ومعناه معنا د دې مخکې حدیث وشئ وځئ جهاد دپاره ښه ومعناه معنا د دې مخکې حدیث دا ده لا هجرت من مکه اوس د مکې نه هجرت نشي کولی هغه وخت کې د مکې نه هجرت خو کېده که نه چې نبي علیه السلام چیرې و مدینه منوره کې و مکه لا فتح نه وه او چې کله مکه مکرمه فتح شوه د نبي علیه السلام په لاس مبارک نو نبی علیه السلام وفرمیل چې اوس تاسې د مکې نه بل ځای ته هجرت نه ولې ځکه چې اوس دارالاسلام لانها صارت دار اسلام ځکه چې مکه مکرمه وګرځېدله اوس څه شی دار اسلام اوس نو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت څه نه دی واجب نه دی او مخکې واجب و په مسلمانانو باندې ځکه چې لږ ول ښه چې دوی هجرت وکړي نبي صلی الله علیه وسلم ته او چې مکه مکرمه فتح شوه دار اسلام وګرځېده نو اوس چې دی د مکې نه بل چېرته څوک هجرت شي